Every gun. The Americans. Cheer. پښتون کنیکشن پروګرام کې زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی وایم. د دې هفتې د پروګرام موضوع چې ده هغه د پاکستان قومي بودیجه یا بجټ دی. په دې بجټ کې د عام تن لپاره څه دي؟ د یو کاروباري تن لپاره، د یو دکاندار لپاره، د یو تنخوادار لپاره او د یو زمیندار لپاره. دا او د دې سره سره چې د دې بجټ غټې غټې خبرې څه دي، په دې باندې به تاسو ته ریپورټونه او مرکې وړاندې کوو. د پاکستان قومي بجټ باندې د بحث لپاره دا وخت زمونږ سره زمونږ همکار نفیس ټکر په سټوډیوز کې موجود دی. پښتون کنیکشن کې تاسو ته هرکلی وایم. ډېره مننه. نفیس ټکر صاحب، دا بجټ چې دی دا د تیر بجټ نه څومره ممکن ده څومره به بدل وي؟ افتخار د تیر بجټ په شانتې دا بجټ به هم لږ غوندې یو څه بدلون به پکې وي، خو چې کوم ځای نه پیسې راځي او کوم ځای چې پیسې لګول کېږي نو که په هغه حساب باندې موږ وګورو نو دا به د تیر بجټ نه دومره بدل نه وي. لکه زه به دا ووایم چې تیر کال چې کوم بجټ و نو په هغې کې هم د ټولو نه زیاتې پیسې چې وې هغه د پاکستان چې کوم قرضونه اخیستي هغه قرضونو باندې بیرته هغه ورکول او په هغې باندې سود ورکولو. دویم چې کوم اړخ و زیاتې پیسې چې ورته تللې وې 28% په قرضونو کې 11% تللې وې او 28% چې دی هغه د حکومت چې دا څومره مشینري ده د دې مشینري په استعمال باندې لګېدلې وې، لکه سکول ته استاد ځي، دفتر ته افسر ځي، تیل خرڅ کیږي، دا ټولې تنخواګانې دا څه چې راغونکې نه 28% دې ته تللې وې. او دغه شانتې یو بله غټه برخه چې ده هغه د دې بجټ هغه دفاع ته تللې وې، یعنې پوځیانو هغه پیسې اخیستې وې 14% او هغه وې 627 بیلیونه روپۍ. نو زه دا وایم چې راتلونکي کال کې چې دا اوس چې د نوي کال لپاره کوم بجټ دی نو زه فکر نه کوم چې ډېر بدلون به وي او هماغه شانتې چل به وي. ډېرې پیسې به د قرضونو په بیرته ورکولو کې ځي. دغه شانتې بیا ورپسې دویم نمبر چې کومه برخه د پیسو ده غټه برخه هغه به بیا د حکومت په مشینري کې بیرته لګول کېږي. او دریمه برخه چې ده هغه دفاع ده، یعنې د پاکستان د پوځ لپاره چې کومې پیسې دي هغې کې دا امکان دی چې هغه 860 بیلیونه روپۍ هغه کې ښودي شوي دي. کوم ریپورټونه چې اوسه پورې راغلي دي نو دا د 10% نه زیات ښایي او چې د 10% نه زیات اضافه په دې کې شوې ده. په روز کال که تاسو پام کړي وي نو دوی 45 بیلیونه روپۍ چې دي هغه یوازې د ضرب عض لپاره کېښودې وي، یعنې په ضرب عض باندې به دومره پیسې لګي. سخت کال دا لا معلومه نه ده، خو داسې ښکاري چې دغه اپریشن چونکې دوی ختم کړی نه دی، دا روان دی، نو بیا به هم ډېرې پیسې چې دي هغه به د ضرب عض باندې لګي. نو زه فکر کوم چې دغه درې اړخونه چې دي په دې کې به ډېرې پیسې لګي. او دغه شان چې بیا موږ وګورو د پیسو راغونډولو چې کومې طریقې دي، یعنې هغه مالیې دي، هغه د مالیو بیا څومره قسمونه دي، بیا قرضونه دي، یو څه بل څه څومره چې دي نو طریقه به هم هغه وي چې په هغه طریقه باندې به دوی ته را پیسې راځي. نفیس ټکر صاحب، که د پښتون کنیکشن کتونکو ته ووایي چېرې په دې بجټ باندې به ممکنه نیوکې څه وي؟ په دې باندې خو ممکنه نیوکې چې دي هغه به زه ووایم چې یو څو ډېرې مهمې نیوکې دي. یو خو دا دی چې مخالف ډلې او د پاکستان چې کوم د اقتصاد څېړونکي دي نو هغه به دا خامخا وایي چې څومره قرضونه چې پاکستان اخیستي دي او مخکې نه دا ریپورټونه راغلي چې پاکستان دې ځله 10 بیلیونه ډالره دی راخیستي قرض پیسې او دا هم په بجټ کې ورچولي دي، خو دوی ښیي 6 بیلیونه ډالره نه. یو خو به دا ډېره غټه نیوکه کېږي. دویمه بله نیوکه چې ده هغه به دا کېږي چې یاره ولې په ډیفنس باندې یعنې په دفاع باندې دومره ډېرې پیسې 860 بیلیونه روپۍ لګول کېږي. دا که موږ وګورو د تېر کال نه 200 بیلیونه نه زیات پیسې ورکول کېږي. زه به وایم چې د 10% نه د 10% نه زیاتې پیسې دي، په دې به هم نیوکې کېږي چې څه غواړي. درېیمه چې کومه خبره ده هغه به دا وي چې یاره په د تعلیم او د صحت دپاره څنګه چې د دې حکومت دعوې وې هغه شانتې دعوې هغه پوره نه شوې. د په روز کال هم د دوی د تعلیم دپاره
زما خیال 80 بلیونه روپۍ کېښودې وي او د صحت دپاره خو بیا ډېرې لږې کېښودې وي د صحت دپاره دوی 9 بلیونه روپۍ کېښودې وي نو زه فکر نه کوم چې دې کې به هم داسې ډېر بدلون راغلی وي نه په دې خبره باندې به هم کېږي او درېیمه چې کومه خبره ده هغه به دا وي چې اوسني حکومت یعنی واکمن مسلم لیگ ګوند چې دی د دې زیاتره ملګري چې دي هغه صنعتي دغه لري یعنی په صنعت کې هغوی مهارت لري د هغوی ټول تعلق د کارخانهدار خلک دی نو چې او پاکستان کې خو 80% خلک زمیندار دي نو هغه ګروپ هغه ډله چې ده هغه به اعتراض کوي چې زیاتې ګټې چې کوم دي هغه صنعتکارانو ته ورکړل شوي دي او بلکې دا به هم ویل کېږي چې دا بجټ د هغوی دپاره جوړ شوی نه چې د یو عام سړي دپاره جوړ شوی. پاکستان په تاریخي توګه باندې د مالیو راټولولو کې اکثره دی پاتې راغلی دی یو هدف وټاږي په دې بجټ کې چې دی د مالیو راغونډولو لپاره کوم هدفونه ټاکلي شوي دي؟ افتخار تر اوسه پورې چې کوم ریپورټونه راغلي نو دوی ښایي چې راتلونکي بجټ کې به یعنې را روان کال بجټ کې به دوی 3600 بلیونه روپۍ راغونډوي په د مالیو په مد کې دا مختلف برخې کې دی شي نو په پاکستان باندې غټ اعتراض دا دی چې د دې آبادي دا 200 میلیونه خلک دي دلته کې خو په دې کې یوازې تقریبا د 2 میلیونه خلک چې دي نه هغه مالیه ورکوي او د نواز شریف په حکومت باندې هر ځل دا نیوکه کیږي چې دوی د مالیو چې هغه کم جال دی هغه جال خور نه کړی شو د هغې وجه دا ده چې مالیې په نورو هیوادونو کې زیاتره کارخانهدار دوکاندار دا خلک ورکوي نو زمیندار او چې کوم سرکاري سړی دی حکومتي سړی دی هغه خپله ګټه نشي پټوي هغه ګټه معلومه ده خو د کارخانهدار چې کومې ګټې دي د هغه چې کوم بیا د پاناما دا خبرې پکې راغلې لکه کارخانهدار اوس دا چلم زده کړی دی چې هغه خپلې پیسې په بل هیواد کېږدي د نواز شریف خپله کورنۍ په دې کې په هغه باندې تورونه دي دغه شان د پاکستان په سوونو خاندانونه دي ځینې پکې فوجي افسران دي ځینې پکې غټې غټې کورنۍ دي چې هغوی پیسې راغستې دي د مالیو نه پټوي نو په بل ځای کې ورچوي نو پټوي او بل ځای کې هغه پیسې لګوي نو د پاکستان د مالیو سیسټم چې کوم دی په راغونډولو کې حکومت او خاص کر د نواز شریف حکومت هغه ډېر زیات نرم دی هغه د مالیو دا جال چې دی هغه کارخانهدارو ته نه غځوي هغه دا صنعتکارو ته نه غځوي دوکاندار ته نه غځوي نو په دغه حساب باندې زه فکر کوم چې سخت کال هم دوی د مالیو چې کوم هدف ځان ته ټاکلی دی نه هغه د پخوا نه بدل نه دی دومره ډېر زیات او بل دا چې کوم ټارګټ یا کوم هدف دوی ځان ته د اقتصادي پرمختګ دپاره ښودی زه فکر کوم چې هغه ډېر زیات ښودی دی هغه 15% دوی ښیي دا په روز کال چې کوو هغه هم دغه شانتې ښودی و سخت کال هم ښیي چې کله زموږ حکومت ختمیږي نو دا به 7% ته رسي خو اقتصادي کارپوهان چې دي هغه د دوی د دې دعوو سره ملګرتیا نه کوي. افتخار دی که بله اهم خبره داره چې حکومت مراعات ورکوي په روز کال پاکستان حکومت 240 بلیون روپۍ په مراعاتو کې خلکو ته ورکړې وي په دې کې زمیندار کارخانهدار دا هر څوک دې کې بیا غټه خبره داره چې مالیې د 4 صوبو خلک ورکوي خو چې موږ مراعاتو ته وګورو نو هغه د پنجاب زمیندار ته ځي څوک چې مالوچ کری د مالوچو واله چې دي دغه پنبه چې څه ته وایي روجو واله دي د چا چې کارخانه ده د چا چې د ګنو کارخانې دي هغوی زمیندارو ته زیاته فایده رسي د بلوچستان یا د خیبر پښتونخوا یا د سند د ځینو برخو خلک چې دي هغوی دغه مراعات نشي ترلاسه کوي. ډېره مننه نفیس ټکر صاحب د دې مهمو معلوماتونه. ډېره مهرباني. تاسو مونږ په ټولنیزو ویبپاڼو همسارلی شئ Facebook VOA Diva, Twitter @VOA Diva, Instagram VOA Diva او په YouTube VOA Diva News. د خیبر پښتونخوا صنعت تر ډېرې مودې راهیسې د ترهګرۍ له امله تباه شوی دی او دا اوس په ټپو ولاړ دی. په دې بجټ کې حکومت د دغه تباه شوي صنعت لپاره څه ورکوي؟ د عام تاجر او کاروباري تن او صنعتکار د دې نه څه تمې دي؟ حمید الله په دې رپورټ کې تفصیل وړاندې کوي. د مطبوعاتي راپورونو تر مهال را روان کال د وفاقي کلیزې بودیجې ټول ډمبر خواوشا 4.15 ټریلیونه یا 4.5 بلیونه روپۍ دی خو په دې کې 1400 بلیونه روپۍ به قرض واپس کولی 880 بلیونه روپۍ د پوځي مصرف او 245 بلیونه روپۍ د پنشنونو لپاره دي. د بجټ اندازه شوی 3.8% خساره یا 1200 بلیونه روپۍ به په نور پور او قرض اغستلو پوره کیږي. د قومي مالیاتي کونسل د منځوري وروسته د پاکستان د اقتصاد او معاش وزیر ساګدار ویلي سرګنې بجټ به د کاروبار لپاره ښه یا بزنس فرندلی وي خو د پښتونخوا د چیمبر اف کامرس صدر ذوالفقار علي وایي د بجټ ښکاره شوی شکل ډېر ښه ښکاري. ګورې جی فی الحال خو چې کوم مونږ لیدلی دي نو زیات شیونه خو مونږ ته نیګیټیو ښکاره شوي دي
لکه د مهنګایي او د ټیکسیشن طرف ته دا خبره ډیره زیاته روانه ده. زموږ خو مین ډیمانډ چې دی نو هغه دا ده چې خیبر پښتونخوا چې دی دا فار 5 years کمپلیټلی ټیکس فری کی. موږ ته اوسه پورې څه پازیټیو ریسپانس ملو شوی نه دی. په روان کال کې حکومت د مالیې یا ریونیو مصرف 3600 بلیون روپۍ اخیدې او د دې لپاره په ځینې پورتایي سیزونو د ټیکس زیاتولو او د بانکونو نه د پیسو ویستلو او جمع کولو په ترڅ کې ویت هولډینګز ټیکس زیاتول هم ویل شوي دي. خو ذوالفقار علي وایي حکومت شتمن ډلې د ټیکس لاندې نه راولي او د عام ولس د استعمال په سیزونو د ټیکس زیاتولو زیات امکان دی. پورا پاکستان 2300 پښتونخوا 11 کسان ټوټل هغه نیټ کې ایکسپینشن چې دی وته چې موږ ټیکس نیټ ایکسپینډ کوو نو هغه دا وته ټوټل ایکسپینشن ملو شو. هغه والنټری ټیکس سکیم چې دی راکړو. زه چې په خپل موبایل کې کارت اچوم هم تعالی ټیکس ورکوم. زه خپل ګاډي کې پټرول اچوم هم تعالی ټیکس ورکوم. زه بجلی ورکوم هغه کې زه ټیکس ورکوم. زه په هر یو مد کې تعالی ټیکس ورکوم. زه ډیټول بوتل استعمالوم. زه دال خورم. زه چې څه اخلم بازار نه الریډي هغه باندې ټیکسیشن شوی دی. زه خو لګیا تعالی ټیکس ورکوم. ته مال په جواب کې سره کوي. په بجټ کې د کروندګرو لپاره یوریا سره د 200 روپۍ بورې کمولو امکان دی. خو کروندګر ظاهر شاه وایي په بجلی دوایانو او زرعي مشینري ټیکسونو کمولو او کروندګرو ته ویړیا تخمونه او قرضې ورکولو بغیر کرونده وده نشي کولی. هغه اخراجات په برشو آمدن په کمیږي ورځ تر ورځه. نو موږ دا توقع لرو حکومت د سبسډي بنیاد باندې کاسټ اف پروډکشن سټډي کې وګوري حقیقت ته ورشي او سترګې نه پټوي. پکات کې ته یو 200 بورې چوټ ورکې نو د هغې باندې اثر په زمیندار نه پروزي. د هغه سبسډي د هغه لون فری هینډ ورکي. په کلیزه بودیجه کې د قومي او صوبایي پرمختیا دواړو فنډونو نه د پریکړې او کم وخت فیصله څرګنده شوې ده او د تیر کال په نسبت به د قومي پرمختیا فنډ 11 بلیون روپۍ او د صوبو نه 82 بلیون روپۍ شو کول شوي دي. د پښتونخوا صوبایي حکومت ویلي د دوی تجویز شوي 15 صوبایي منصوبو کې وفاقي حکومت یوازې 2 منصوبې په قومي پرمختیا فنډ کې اچولې دي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس اف امریکا پښتون کنیکشن. د پاکستان قبایلی سیمې په پاکستان کې ترهګرۍ تر ټولو زیاتې ځپلې دي او د دغه ځای خلک وایي چې دوی د عامو سہولتونو نه هم محرومه دي. په دې بجټ کې د قبایلی خلکو لپاره څه دي؟ د قبایلی سیمې ځوانان څه وایي؟ تاسو ته حمید الله په دې رپورټ کې وړاندې کوي. سباله په قومي اسمبلی کې وړاندې کېدونکې کلیزه بودیجې نه تمه نشته دی چې د قبایلي سیمې د پروس کال 19 بلیون روپو بجټ زیات کړل شي. د بجټ وړاندې مرکزی حکومت ته د قبایلي سیمې د پارلمان غړو د فاټا بجټ تر 25 بلیون روپو او د فاټا سیکریټریټ تر 13 بلیون روپو زیاتولو خواست کړی وو. خو د کورم ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري وایي فاټا سیکریټریټ ولا ډیمانډ اوس دا د 10 ارب شي. پارلیمنټریان دا ډیمانډ زیاده 50 ارب شي. کوم پاپولیشن وایس ته ملایي دا ډیر کم دی. نو هغه کې دوی به دا ریکمنډیشن یو لولو زدا مونږ میرا صاحب دا ریکمنډ کوو چې دا د مطلب دا دی 50 ارب ته ورسي. خو اوسه پورې دی هغه ته خطرخواه مطلب رزلټ راونه وته. بجټ کې کوم سکیمونه ای ډي پی کې ورکوای شي هغه کې خو مو مطلب داسې خاص چینجز ونه لیدو. نیو سکیم یو پکې نشته دی. روډونه مطلب روغې حل کې د 15 کیلومتر روډ ملو 15 کیلومتر روډ څه کی. پروس کال د قبایلي سیمې د 19 بلیون روپو بجټ ترڅنګ وفاقي حکومت ژمنه کړې وه چې د بېکوره خلکو د واپسۍ او د بیا ودانۍ دپاره به 100 بلیون روپۍ لګوي. خو د پارلیمان غړي وایي په دې کې یوازې 15 بلیون روپۍ مرکزي حکومت اجرا کړې وې. د پارلیمان بل غړي الحاج شاجي ګل وایي که هر څو کلیزه بودیجه نه زیاتېږي خو دوی ته ویل شوي چې د پی ایچ ډي پي د قومي پرمختیا فنډ کې به ورته 4 غټې پروژې د قبایلو دپاره ورکول کېږي. هماغه 19 بلیون به وي خو په پی ایچ ډي پي کې د اکینرم چې انشاءالله موږ یې 3 پروجیکټ اچولې دي. خبرې شیر کړې وې چې د وخت نه مخکې مناسب نه ده ځکه چې څه کېږي سبا به انشاءالله تعالی خوشخبري عوامو ته میلاو شي. په پاټا کې د کلیزه بودیجې مصرف او د سکولونو سړکونو د سکولو د صفا اوبو د صحت او نور اسانتیاو سکیمونه اکثره لانجمن ګرځول کیږي او پکې د بډو رشوتونو او یا د پروژو د بها د پټولو تورونه راځي او ځکه قبایلي ولس د پرمختیا په وادو ډیر باوري نه وي. خو د پاټا یو ځوان ادریس افریدي تمه لري چې حکومت د قبایلو کړهو ته وګوري.
اوس د روان بجټ چې کوم دی د نه موږ د ایکسپیکټیشنز دي دا توقعات هم دي چې دا کې به د ایجوکیشن لپاره او خاص کر چې کوم د خلک د دهشتګردۍ د وجې او د هغه د وجې دا بدحاله شوي دي وایي ځوان که نن دا څو ګورئ نو مطلب 90% چې کوم خلک دي 90% خلک چې کوم دي هغه بېروزګاره ګرځي موږ حکومت نه پر زور مطالبه چې هغه د پکې د روزګار لپاره موقع فراهم کړي د تعلیم لپاره د هغه وکړي او خاص کر د امن لپاره د پکې حصه وکړي دغه رنګ د پاټا کاروباري طبقه غواړي چې د وړو کاروبارونو د ودې لپاره سکیمونه راوړل شي د باډې یو کاروباري کس شاهالد افریدي وایي ورکوټ سکیل باندې کم کاروباریان دي هغې د دې بجټ هغوی باندې اثر پرېوتو اصل خبره دا ده لکه مونږ څنګه وینو په کیپي کې یا په نورو صوبو کې زموږ سره دي د سمېډه داسې ممکنه زموږ سره په پاټا کې نشته دی بس هغه یو پولیټیکل دی هغه له هر څه حواله کړی دي انتظامي هم او جوډیشري هم هر څه هغه ته حواله کړي ما په خیال هغې باندې لږ کنسنټریشن لګي تر اوسه د رامعلومه شو شمیرو تر مخه د فاټا ګلګت بلتستان او آزاد جمهور کشمیر شریک بجټ د 440 بلیون روپو خواوشا دی پر اوس کال دا یو کم 40 بلیون روپی و چې پکې د قبایلو برخه 19 بلیون روپی و سیډونکو وايي جنگزپلي قبایلی سیمه کې د صحت تعلیم او د نور بنیادی اسانتیاو د روان شوي انفراستراکچر د ودانۍ لپاره د بیخي کمی دي د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا پښتون کنیکشن او اوزو بلوچستان ته چېرته چې زمیندار د خپلې زمیندارۍ لپاره په ټیوبویلو باندې انحصار کوي د دوی لپاره بجلی په دې بجټ کې ارزانه کړې شوې ده او که نه نعمت الله سرحدي د بلوچستان نه رپورټ وړاندې کوي د بلوچستان ایالت د زیاتر عادي خلکو د روزګار پیشه زمینداری ده ځکه چې د سیمې زمیندارانو د پاکستان پر دغه 2014 سالانه بودیجې په لوري ډیر زیات نظرونه دي او دوی دغه غوښتنه لري چې یو طرف ته په سیمه کې زیات لوډشیډینګ دوی متاثره کړي دي او حکومت شمسي برمې لګولو کې ودې ته په دغه سالانه بودیجه کې د خاص مراعاتو ورکولو اعلان وکړي کومه غوښتنه ده بلوچ پښتون صوبه کې ډیر زراعت شته هغه معنا چې موږ د مرکز څخه درخواست کوو موږ قرارداد وکړو چې بلوچ پښتون صوبه کې د شمسي توانایي دغه برمې او رعایت ورکړل شي او بجلی به موږ تر خلاص شي د بجلی ډیره کمی ده په دې علاقه کې نو زموږ علاقه چې ده یا مالداري ده یا زمینداري ده دې موږ به بالکل رعایت غواړو په دې صوبه کې چې هغه شمسي توانایي ولګېږي په بجټ کې پر دې باندې ډېر دغه نه بوج نه ولوېږي په دې ته نور اساني پیدا شي خو که څه هم لږ څه کاروباري خلک هم دلته شتون لري چې زیاتره د افغانستان او پاکستان د چمن سرحدي پولې له لارې د تجارت سره تړلي دي دغه تجاران وایي چې په دغه سالانه بودیجه کې دي د ایکسپورټ او امپورټ په مد کې حکومت پاکستان ودې ته خصوصي رعایت ورکړي چې دغه ځپلي ایالت تجاران د څومره زیانونو سره مخامخ دي لږ څه خپل قد په سم کې بجټ کې زموږ د ګورنمنت پاکستان څخه دا درخواست دی چې دوی د امپورټ ایکسپورټ باندې داسې ټیکسونه ولګوي چې هغه د هر عام سړي و امپورټ و ایکسپورټ ته توجه راغب شي او امپورټ ایکسپورټ شروع کړي د هغه د وجې څخه چې حکومت پاکستان زیات ټیکسونه ترلاسه کړي خو د ټول دولت په شان په بلوچستان ایالت کې هم دغه د بجټ په میاشت کې کاروباري دندې په ټاپه ودرېږي او د هر کس نظرونه پر دغه بجټ باندې کم ټیکس لګیږي او کم کمیږي خو د بلوچستان ایالت زمینداران به بیا د دغه سالانه بجټ څخه ډیر زیات امیدونه لري نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا پښتون کنیکشن چمن دا و د دې هفتې پښتون کنیکشن پروګرام راتلونکې هفته به د نوې موضوعاتو سره ستاسو په وړاندې راځو تر هغې مو په مخه ښه